Assalamu alaikum او فخیر راغلی. Once again welcome to the class. په نننی کلاس کې به مونږ خبره اتره کوو په کیپا باندې. What is Keepa? Keepa څه څیز دی؟ کیپا څنګه کار کوي؟ د امازون د سیلر دپاره د کیپا څومره امپورټنس دی، څومره اهمیت دی، په دې ټوټل به مونږ خبره اتره کوو. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو A to Z په کیپا باندې پوه شئ، د کیپا په استعمال باندې پوه شئ او په دې باندې پوه شئ چې کیپا چې دا کار څه کوي، دا به مونږ له څه مدد راکوي که فرض که مونږ په کیپا باندې کار کوو. فرض که مونږ پروډکټ هنټینګ کوو، صحیح ده، پروډکټ پیدا کوو یا پروډکټ لیسټینګ مونږ کوو، صحیح ده، یا مونږ ځان له چې دی MPL یا PL پرایویټ لیبل دا لانچ کوو، نو په هغې کې به زموږ سره د کیپا څه اهمیت وي، څه رول به وي، څه کار به وي، په هغې باندې به نن A to Z خبره اتره کوو. نو ویډیو به سکیپ کوئ نه، چې تاسو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، تاسو به په هر څیز باندې A to Z پوهه کیږئ. What is Keepa? Keepa څه دی؟ Powerful tool to check product history on Amazon. Keepa زموږ سره یو پاورفل ټول دی چې دا زموږ سره د پروډکټ هسټري چې دی هغه چیک کوي، صحیح ده، په امازون کې چې مطلب ته کله هم پروډکټ هنټینګ کې د ځان دپاره د خپل سټور دپاره پروډکټ ګورې، صحیح ده، نو په هغې کې چې دی تاله هیلپ درکوي او ښه هیلپ تل درکوي. بیسټ ټول دی، صحیح ده، پاورفل ټول دی، تاله ریزلټ چې دی A to Z چې دی هغه درله پراپرلی درکوي. نو د دې د وجې نه مونږ سره کیپا استعمالو. نو کیپا زموږ سره یو پاورفل ټول دی چې په هغې باندې مونږ څه کوو، پروډکټ هسټري چې دی هغه پې مونږ چیک کوو. د پروډکټ چې کوم زموږ سره څه هسټري وي، صحیح ده، هغه مونږ په امازون باندې چیک کوو په کیپا په مدد سره. Why we use Keepa؟ مونږ کیپا ولې استعمالو او کیپا چې دی د دې استعمال ولې ضروري دی؟ To check product price history. ګوره چې کله هم تاسو د پروډکټ چې دی پرایس ګورئ، د هغې هسټري ګورئ، صحیح ده، چې دا پروډکټ چې دی دا اوس څنګه دی، صحیح ده، مطلب د دې قیمت اوس څنګه دی، مخکې څنګه و، صحیح ده، د پروډکټ د پرایس چې کله هم تاسو انالیسیس کوئ نو تاسو به په څه باندې کوئ، په کیپا باندې. او کیپا چې دی دا تاسو له بالکل A to Z پراپرلی ریزلټ درکوي، صحیح ده، چې زموږ سره د پروډکټ پرایس چې دی هغه په دې ټایم کې اف شوی دی، صحیح ده، دلته کې ډاون شوی دی، صحیح ده، پرایس چې دی هغه مطلب سیل چې دی هغه زموږ سره پرینګ کې شوی دی. دا ټولې خبرې زموږ سره په څه کې چیک کېږي، په کیپا کې، صحیح ده. نو د دې د وجې نه زه ریکمنډ کوم چې کیپا بیسټ ټول دی. To check sale rank how well a product is selling. او بل چې کله هم تاسو د سیل رینک د یو پروډکټ چیک کوئ، مطلب تاسو پروډکټ هنټینګ وکړو، لیټس امیجن تاسو پروډکټ هنټینګ وکړلو، د ځان لپاره یو ښایسته پروډکټ وکتلو، خو اوس تاسو ته د دې پته نشته دی چې زمونږ دا پروډکټ چې دی دا خرڅیږي او که نه خرڅیږي، مطلب د دې سیل رینک چې دی هغه څنګه دی، مطلب څنګه دا خرڅیږي، لکه ټرنډ شته که نشته دی، صحیح ده، دا هر څه مونږ په څه باندې چیک کوو، په کیپا باندې چیک کوو، صحیح ده. نو سیل رینک چې کله هم تاسو د پروډکټ چیک کوئ هغه به تاسو په څه باندې چیک کوئ، په کیپا باندې. او سیل رینک چې دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی، صحیح ده، چې کله هم تاسو پروډکټ هنټینګ کوئ او پروډکټ چې دی هغه ځان دپاره اخلئ او بیا یې په امازون باندې سیل کوئ، نو تاسو به د دې څیزونو چې دی ډېر زیات خیال ساتئ، صحیح ده، پروډکټ پرایز او سیل رینکو. او to see buy box changes، او په دې کې تاسو د buy box changes هم کتلی شئ، صحیح ده، چې مطلب زموږ سره دا buy box چې کوم دی په بای باکس باندې مونږ په ډیټیل باندې خبره اتره کړې، که فرض که تاسو هغه نه وي کتلي نو تاسو زموږ په یوټیوب چینل باندې هغه پراپرلی کتلی شئ چې بای باکس څه څیز دی، د بای باکس څه کار دی، صحیح ده، نو تاسو به په هغې باندې A to Z پوهه شئ. نو تاسو په کیپا کې دا کتلی شئ چې زموږ سره بای باکس چې دی دا روټیټ کیږي که نه، روټیټ کیږي مطلب د یو نه بل ته اوړي راوړي که نه، نو چې کله هم د یو پروډکټ پرایس چې دی
یا بای باکس چې کوم دی دا روټیټ کیږي نو هغه زموږ سره ښه پراډکټ وي. خو چې کله زموږ سره د بای باکس چې دی دا نه چینج کیږي مطلب په دې کې څه چینجز نه راځي د یو سیلر سره وي نو دیټس مین چې هغه پراډکټ زموږ دپاره نه دی صحیح ویل نه دی هغه پراډکټ زموږ دپاره. نو موږ بیا څه کوو قلاریږو به. نو موږ په کیپا کې دا هم چې دی معلومولی شو چې بای باکس چې دی په دې کې څه چینجز راځي که نه زموږ سره بای باکس روټیټیبل دی که نه دی. نو دا موږ په کیپا کې ایزیلی کتلی شو. to find seasonal products تاسو چې دی په دې کې seasonal products چې دی هغه هم find کولی شئ چې را اوس د څه سیزن دی په دې وخت کې چې دی کم پراډکټ چې دی هغه زموږ سره سیل کیږي د کم پراډکټ چې دی هغه زموږ سره ډیمانډ دی نو هغه موږ څنګه کتلی شو هغه موږ په کیپا باندې کتلی شو. خو مای ریکمنډیشن چې تاسو سیزنل پراډکټ نه چې دی په هغې کې به د سټارټ نه پس چې کله هم تاسو په امازون کې سټارټ اخلئ نو په سټارټ کې به تاسو سیزنل پراډکټس ته او ویریشن ته دې ته به کوشش نه کوئ. په دې کې ستاسو بیا نقصان ډیر وي صحیح ده او فایده چې دی هغه پکې کمه وي. نو تاسو چې کله هم پراډکټ چې دی فایند کوئ نو تاسو به کوشش کوئ چې ایورګرین پراډکټ چې دی هغه فایند کوئ. ایورګرین پراډکټ دې ته وایي چې د هغې څه موسم نه وي په هر وخت کې خرڅېږي ثابت کال چې دی هغه چلیږي صحیح ده که نه نان سټاپیبلی سیلینګ چې دی مطلب د هغې سره سیلینګ چې دی هغه سټاپ کیږي نه ختمیږي نه صحیح ده. ها to know competition and profit trend او که پرس که تاسو غواړئ چې کمپټیشن وپېژنئ صحیح ده کمپټیشن معلوم کوي profit trend چې دی هغه معلوم کوي صحیح ده په یو پراډکټ باندې چې په دې کې زموږ سره کمپټیشن څومره دی. کمپټیشن چې کوم ستا دا پراډکټ چې تو کوم سلیکټ کړې ته یې خرڅې صحیح ده دا چې کوم نور سیلر چې دی خرڅې هغه ستا کمپیټیټر دی سمپلی کمپټیشن دی ته وایي صحیح ده. او پراپټ ټرند زموږ سره دا دی صحیح ده چې مطلب په دې کې زموږ سره د ګټې هغه ټرند چې دی هغه څنګه روان دی مطلب دا ډاون کیږي اف کیږي مینټین دی صحیح ده. نو دا مونږه په کیپا باندې properly ایروزی ګورو صحیح ده. که پرس که تاسو انټرسټډ یئ په امازون کورس کې زموږ سره په دې واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ زه به تاسو ته د امازون ایروزی کورس درخوایم پریکټیکلی لایو کلاسز به درته آنلاین اخلم. how Keepa works Keepa څنګه کار کوي اوس مونږ دا ګورو چې Keepa کار څنګه کوي. Keepa tracks all products on Amazon. Keepa چې دی که نه دا ټوټل پراډکټس په امازون باندې ټریک کوي صحیح ده مطلب ګوري چې دا پراډکټ چې دی دا څنګه دی دا پراډکټ سیزنل دی صحیح ده دا پراډکټ ایورګرین دی د دې پراډکټ چې دی بای باکس څنګه دی روټیریبل دی که نه دی چینجز پکې راځي که نه سیل رینک څنګه دی صحیح ده. نو دا ټول چې دی Keepa track کوي صحیح ده ټوټل پراډکټ It save product data like price, sale ranks and offers buy box competitions and more دا چې دی دا زموږ سره ټوټل ډیټا چې دی سیف کوي د پراډکټ صحیح ده د هغې د قیمتو د هغې د سیل رینکو د هغې د آفرز ټوټل ډیټا چې دی زموږ سره په بای باکس کې په کیپا باندې سیف کیږي صحیح ده دا د امازون د ډیټابیس نه دوی چې دی ټریک کوي صحیح ده. You can see graph to understand how the product is performing او تاسو چې دی ګراف هم کتلی شئ صحیح ده چې مطلب زموږ دا پراډکټ چې دی دا څنګه پرفارمینګ د دې څنګه دی مطلب دا ښه روان دی ښه نه دی روانو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به زموږ په دې باندې ټوټل خبره اتره وي چې تاسو به ګراف څنګه انالایز کوئ صحیح ده په کیپا باندې به هانټینګ څنګه کوئ دا ټوټل به هر څیز به ایروزي پریکټیکلی وي صحیح ده. جسټ اوس به درته تیوري ایکسپلین کوم چې تاسو پوه شئ چې کیپا زموږ سره دا څیز دی په کیپا باندې مونږ دا کارونه کولی شو صحیح ده. benefits of Keepa per product hunting اوس د کیپا فایدې څه دي د پراډکټ هنټینګ دپاره که فرض کا مونږ پراډکټ هنټینګ کوو نو که فرض کا مونږ پراډکټ هنټینګ کوو په کیپا باندې نو زموږ ته به د دې نه څه فایدې په هغې خبره اتره کوو. You can find
profitable and stable product. تاسو چې profitable product چې او stable product چې هغه فایند کولای شئ، معلومولای شئ. profitable product هغه ته ویل کېږي چې په کم کې منافع وي، صحیح ده. stable product هغه ته ویل کېږي چې د هغې سیل رینک پرایس هر څیز بالکل مینټین وي، بای باکس هر څیز یې روټیریبل وي، صحیح ده. ستاسو په ایلیجیبیلیټي باندې پراپرلی برابر وي. نو د دې دپاره موږ څه کوو بیا کیپا چې دی هغه یوز کوو. avoid fake high selling product او موږ چې دی دلته کې د فیک سیلینګ پروډکټ نه چې دی د هغې نه هم بچ کیږو، صحیح ده، د کیپا په مدد سره، ځکه کیپا زموږ سره ایکوریټ ریزلټ موږ ته راکوي، صحیح ده. see fast performance before investing او تاسو چې دی کتلی شئ، صحیح ده، د پروډکټ یا چې تاسو کوم هم څیز چې دی هغه خرڅول غواړئ د هغې پرفارمنس تاسو کتلی شئ چې مطلب دا څنګه دی دا پروډکټ د دې سیلینګ څنګه دی، صحیح ده، د دې باټ څومره دي، دا ټوټل تاسو چې دی په اسانه باندې او فاست چې دی دا کتلی شئ بیفور انویسټینګ د انویسټ کېدو نه مخکې، مطلب د اخیستو نه مخکې د یو څیز د اخیستو نه مخکې په یو څیز کې د پیسو د لګول نه مخکې چې دی تاسو د هغې پرفارمنس ایرزي پراپرلی انالایز کولی شئ. help you make smart decision for FBA or private label او دا تاسو له چې دی یو سمارټ ډیسیژن درکوي، صحیح ده. مطلب تاسو چې کله کیپا یوز کوئ نو د دې په مدد سره چې تاسو د سمارټ ډیسیژن اخیستی شئ، صحیح ده، د FBA هول سیل دپاره، صحیح ده، د پرایویټ لیبل دپاره چې تاسو د ایزي ډیسیژن اخیستی شئ. نو دا زموږ نننی کلاس که ستاسو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ، د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ، د چینل د گروت دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو خوښه شوي د ملګرو سره شیر کړئ چې هغو ته هم څه نه څه فایده ورسي. So bye bye for now. We will meet inshallah in the next